ځینې یتیمان موجود دي په افغانستان کې چې د 1 کیلو د غوښې په ارمان باندې دي، ولې دوی ته نه رسېږي. دویم پیغام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دا دی: وداو مرضاکم بالصدقه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې تاسې د خپلو مریضیو علاج په صدقه سره وکړئ. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې تاسې د خپلو مریضانو د مریضیو علاج په صدقه ورکولو سره وکړي. په صدقه ورکولو سره الله تبارک وتعالی ستا مریضي ښه کوي. په صدقه ورکولو سره، په صدقه کولو سره د کونډو، یتیم، مظلوم، درپدره، بېوسه انسان په مدد باندې الله جل جلاله ستا مریضي ښه کوي. الله جل جلاله ظاهري مریضي هم د انسان د ښه کوي که یو انسان په یو مرض باندې اخته وي، او باطني مریضي چې په انسان کې در ټولو لوی مرض هغه بخل دی، هغه کمنیتي ده، هغه الله جل جلاله په صدقه ورکولو باندې د مؤمن څخه ایسته کوي. دریم پیغام چې په دغه حدیث شریف کې موږ ته پروت دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر موږ باندې مهرباني کړې ده، هغه دا ده: واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء وتضرع. تاسې د هغو توپانو، د هغو لویو مصیبتو او غمو توپان چې پر تاسې باندې راسي، نو تاسې د هغو مخه ونیسئ په دعا کولو باندې او د الله جل جلاله په دربار کې په زارۍ کولو باندې. نو 3 پیغامونه سول. یوه خبره دا ده چې مال وساته په زکات ورکولو باندې. زموږ په معاشره کې خو ذهن او فکر د خلکو دا دی چې په مال ورکول، په زکات ورکولو باندې مال کمیږي، ختمیږي. خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا شاهدي ورکوي چې دغه په زکات ورکولو باندې ستا مال ختمیږي نه، کمیږي نه، بلکې لا دې د مال حفاظت او برکت نصیب کیږي. دویم پیغام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې کله تاسې مریضان سئ، د مریضیو سره مخامخ سئ، یا په کور کې مریضان درته پیدا سي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د دغه مریضانو د مرض علاج په صدقه ورکولو باندې وکړه، له مخه در دې چې په دې باندې ته ډېر علاجونه کوې، اوله وار د دغه مرض علاج په صدقه باندې وکړه. دریم پیغام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې کله هغه توپانونه او لوی مصیبتونه در باندې راسي، د هغو هغه څپې در باندې راسي، لکه هغه د دریاب څپې چې کله پر تا باندې د غمو داسې څپې راسي، نو د دغو څپو علاج په دعا باندې وکړه او په زاریو باندې وکړه. د الله په دربار کې لاس پورته کړه، د الله جل جلاله څخه د دغو علاج، د دغو مصیبتو او غمو، د دغه مرضو، د دغه مشکلاتو دپه د الله جل جلاله په دربار کې په زاریو باندې. رب هغه ژوندی او مهربانه ذات دی. الله جل جلاله ته بلا کیف حیا ورځي د خپله بنده څخه چې کله بنده و الله ته لاسونه پورته کړي او د الله جل جلاله څخه یو څه غواړي، الله جل جلاله د ده لاسونه خالي او رد کړي، یعنې هیڅ نه کړي ور. الله جل جلاله ته بلا کیف حیا ورځي د انسان د دغه عمله چې کله یو انسان و الله ته لاسونه پورته کوي او الله جل جلاله دې د ده دعا نه کړي. قسم وفرمیل د ځمکې پر مخ باندې یو مؤمن مسلمان نسته چې د الله جل جلاله څخه یو څه وغواړي، مګر الله تبارک وتعالی دغه دعا په 2 حالاتو باندې بدلوي. یا به د دغې دعا په عوض کې هغه څه ورکوي چې دی له الله څخه غواړي، او یا الله جل جلاله د دغې دعا په برکت باندې هغه څه ځینې ردوي، ځینې ګرځوي چې یو شر او مصیبت د ده په باره کې راتلی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله جل جلاله هغه شر او مصیبت ځینې ایسته کړي. در هغه وخته پورې الله تبارک وتعالی د مؤمن دعا نه ردوي تر څو پورې چې د ګناه خواست نه یې کړی، او یا یې د وسیله رحمي د قطع کېدلو خواست نه یې کړی. په دغه صحابه کرامو، ناسو صحابه کرامو کې یو صحابي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل اذا نکثر که چې داسې خبره دغه رقم د الله د مؤمن یوه دعا هم دغسې عبس نه بیایي، نو بیا خو به موږ ډېرې دعاوې کوو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې الله جل جلاله در تاسې په ورکړه کې زیات دی، یعنی هر څونه چې ډېرې دعاوې چې تاسې وکړئ الله جل جلاله په دربار کې څه کمی نه راځي، تاسې ته به هغه د دعا عوض درکوي، یا به مو دعا قبلیږي یا به د دعا په برکت باندې له تاسې یو مصیبت او غم ایسته کیږي.
د حدیث شریف تنو پر سر زی تخپل دهر سکیږي تنو پر سر زی تخپل دهر سکیږي تمیل کز کیږي تمیل کز کیږي